د ماډرنو پرمختللو وسایلو په راتګ سره لا هم په افغانستان کې د لاس پر مټ پر لرګي باندې د حکاکۍ کولو هنر ژوندی پاته دی او ډیری خلک د ماشینونو پر ځای په لاس کړې حکاکۍ خوښوي. حکاکۍ چې د افغانستان یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي، په عامه اصطلاح کې ورته توکي هم ویل کیږي او په دې هیواد کې محدود صنعتکاران لري. محمد ناصر له تیرو 15 کلونو راهیسې د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې د نجارۍ دغه وړه کارخونه لري او پر لاس باندې حکاکۍ کوي. نوموړی وایي چې کارونه یې ښه دي او خلک پر لاس کړې حکاکۍ ډیره خوښوي. موږ لاس باندې کار زیات کوو، کې ماشین کار هغه کوو چې هغه ورباندې کیږي، امکان نه وي چې په لاس یې وکړو. ماشین کار ډیر زیات نه کوو، ډیر کم کوو، تقریبا د 100% کې 4-5% کار کوو، نور الحمدلله په لاس کار کوو. مزدوري کې برکت هم ډیر ده او زحمت پکې شته، خو ان شاء الله چې زحمت په خپل ځای. خوښي ډیر زیات الحمدلله، ولایاتونه موږ ته خلک راځي، خوست نه، پکتیا نه، پکتیکا، قندهار او پنجشیر نه، او ان شاء الله چې اوس به ان شاء الله چې مشکل نه وي. د خبره چې دا صنعت په فرنیچر، دروازو او کړکیو کې د ګلونو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي، خو تر ټولو انتیک یې میوه‌دانۍ، د میز لوحې، د کاغذي دستمال قوطي، د هندارو چوکاټونه، کوټبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتي توکي دي. میوه‌دانۍ جوړو، پدنسونه دي، چینک ده او دغه شینه جوړو، نور وسایل حکاکۍ کار کوو، دروازه جوړو، چوکاټ، پلې، مین ګیټ، اشدارې او فرنیچر سازي ده. محمد ناصر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د یوې معیاري فابریکې د جوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي او دغه راز دغه هنر له ورکېدو وژغوري. مالیات یې موږ باندې ډېرې تقریبا د دغه ځای مانه تی وینې په خپله لږ ځای دی وړوکی، دغه ځای 8000 روپۍ مالیه موږ نه اخلي، جوازونه دي 4000 افغانۍ اخلي. نو حکومت نو خواست دا چې موږ باندې هغه بوج کم کړي او بل تقاضا هم دا ده چې موږ دپاره کم ځای اماده کړي او خام مواد چې کوم دي موږ ډېر زور راسېږي نه دغه موږ ته واخلي. محمد نوید یو بل تن صنعتکار د خپل هنر په اړه داسې وایي. او دغه کار چې د موږ تقریبا یو 4 نیم کال زموږ د خپل د استادي کار کیږي، همدغه استاد سره موږ هم کار یاد کړی ده. نو دغه کار چې د اول په رسامي کیږي د پنسل په ذریعہ باندې، نو پنسل په کاغذ باندې رسامي کیږي، بیا کاغذ سره کیږي، هغه بیرته بیا په تخته باندې چاپ کیږي چې ګل کله وویستل شي، هغه بیرته ماشین باندې د ساده ماشینونو باندې بیرته بیا کندانکاري کیږي، بیا باقي پکې بیا د لاس کار کیږي. زحمت پکې ورو شته ده، نو هغه کار تر کار پورې فرق ده. یو نیم کار چې د ورځې پکې هغه ډیره خواري مو کې 400-500 روپونه پکې زیات نه کیږي، یو نیم کار د سره راځي چې د ورځې 1,500 روپۍ کار هم کیږي. نو هغه نظر په ډیزاین پورې ده. بیا هر کار ځان ته یو ځانګړی مهارت غواړي، هنر غواړي. نو چې خواري وکولی شي، هیڅ کار سخت نه ده، نو خواري د بې ځایه نه ځي. نو موږ هم زړه ډېر زحمت ویسه، تقریبا 3 کاله ما خپله د دې کار کړی ده، نو بیا استاد شوی یم. په افغانستان کې د حکاکۍ د هنر مخینه څه باندې 0 کلونو ته رسیږي او دغه هنر د تیموریانو په دوره کې غوړېدلی و. دغه راز په افغانستان او نور نړۍ کې ګڼ مینوال لري. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.